الذين استجابوا لله والرسول مخکې راغله الله نه ضایع کوي د مؤمنانو اجر. اوس فرمایي الذین هغه مؤمنان استجابوا لله والرسول چې خبره یې ومنله د الله او د رسول من بعد ما پس د هغې نه اصابهم القرح چې دوی ته رسېدلی و زخم، یعنې تکلیف رسېدلی و، ملګري شهیدان شوي وو، خپل هم تکه پارچه و، بیا هم د الله او د رسول خبره ومنله. څنګه یې ومنله؟ کافران چې وتښتېدل هغوی سره لاره کې دا فکر پیدا شو چې ښه موږ ولې وتښتېدو، باید موږ د خپله فتحه تکمیله کړې وی، فتح هم تکمیله کړې، په مدینه ننوتي وی، یو نیم کس چې زموږ لاس ته چېرته راته چې ټول هم وجلي وی. دا فکر نبي علیه السلام سره پیدا شو چې هسې نه د هغوی زړه کې دا خبره تېره نه شي، بېرته راواپس نه شي. نو په سبا د جنگ نبی علیه السلام ویلې چې ځئ چې ځو دوی پسې ځغلوي تعقیبوي. دا یو جنګي تکتیک و چې هغوی وایي چې وایي دی خو بیا راپسې راغلل، نور خو هغوی هم دونه باتور نه و. نو 80 کسه صحابه دې ته تیار شو او نبی علیه السلام ورسره شو. این 8 میله یعنې 12 کیلومتره نه زیات لاړو، حمراء الاسد یو ځای و هغې ځای پورې. هغه هم خبر شو چې دی موږ پسې راغله، بس هغې بیا وتښتېد. په دې خبره باندې پوه شو که پوه؟ نو دا ډېر سخت کار و چې زخمي زده تکه پارچه خلک او دا هم پوهېږي چې خو 3000 لښکر و، لږ تعداد کې خلک بیا هغه تعقیبول او هغې پسې تلل. نو دا د ایمان هغه لوړه درجه وه چې الله دې دا خلک فایز کړي. نو ویل دی د الله او د رسول خبره ومنله، پس د هغې نه چې زخم ورته رسېدلی و. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، د هغه کسانو دپاره چې ښېګڼې کړي په دوی کې او ځان یې ساتلی د ګناهونو نه، شرک کفر نه، هغوی ته اجر عظیم دی په آخرت کې. الذین قال لهم الناس، دا په بدر صغرا کې نازل شو. احد کې چې جنگ وشو نو ابو سفیان ودرېده او ویې ویلې چې این ابن ابي کبشه، و رسول الله چېرته دی؟ این ابن ابي قحافه، و د ابو قحافه زوی چېرته دی؟ ابو بکر. او ویلې چې این ابن الخطاب، خطاب زوی چېرته دی؟ عمر. نو حضرت عمر ته نبي علیه السلام اشاره وکړه چې جواب ووایه. نو حضرت عمر ویلې ها انا ابن الخطاب، دا دی زیم ابن الخطاب، او دا ابو بکر دی، او دا رسول الله. نو ابو سفیان ویل اعلو حبل، حبل لوی شه، خپل بوتي خو. نو حضرت عمر ویل الله اعلی و اجل، الله ډېر لوی او الله ډېر عظیم دی. نو بیا ابو سفیان ویل چې یوم بیوم بدرن، دا ورځ د بدر د ورځې مقابل کې شو. والحرب بیننا سجال، او جنگ زمونږ او ستاسو منځ کې لکه بوکي دي، یوه تشه خېږي یوه ډکه. نو موږ او تاسو سره برابر شو. حضرت عمر ته ویل چې نه، ستاسو قتلا او مړي چې دي جهنم کې دي او زمونږ چې دي په جنت کې دي، دواړو کې ډېر فرق. بیا ویلې چې وفي القوم مسله، ستاسو مړو کې مسله شوې ده. هغه وی هو، او حضرت عمر ورته ویلې. نو ورته ویلې چې دا د قریشو سردارانو داسې نه دي ویلي، دا هلکانو خپله. بیا د جاهلیت په جذبه کې راغی، نو ویلې چې ما امرتو ولا نهیتو، نه مې امر کړی نه مې نهی کړی، نه مې امر کړی نه مې نهی کړی. بیا ویلې چې کال ته به بیا جنګ کوو. نو نبي علیه السلام ورته وویل چې صحیح، کوم ځای کې به یې کوو؟ بیا به یې په بدر کې. نو کال ته چې شو مکه کې قحط و، هغوی جنګ ته تیار نه شو یا وویرېدل. نو یو سړی راولېږه مدینې منورې ته، هغه به خلکو ته ویلې مشرکانو ډېر لوی لښکر تیار کړی او په تاسو درځي، داسې لښکر تیار کړی چې ټول عرب مقابله کوی نشي. مسلمانانو وی حسبنا الله ونعم الوکیل، مونږ ته الله کافي دی. هغه ښه کار جوړولو والا. بیا چې عین د همغه تاریخونه راغلل، نو نبي علیه السلام چې خبره وکړه نو خلکو کې لږه سستي وه. بیا نبي علیه السلام بله ورځ خطبه ویلې، ویې ویلې چې هېڅوک نه ځي، زه یوازې ځم.
ما خو هغه ابو سفیان سره وعده کړه. نو بیا 1.5 زره صحابه تیار جنگ ته، بیا دوی بدر ته لاړ. هلته چې دی نبي صلی الله علیه وسلم او صحابه 8 ورځې وو. ابو سفیان یو ځای پورې راغله بېرته وتښتېد. نو بیا هلته یوه قافله راغله، قافلې سره دی خرید و فروخت هم وکړه، ډېرې ګټې هم وکړې، بېرته راغله. دې واقعیت ته اشاره ده. الذین هغه خلق قال لهم الناس چې وویلې ورته خلکو ان الناس قد جمعوا لکم، بېشکه خلک تاسو ته جمع شوي دي. جمعوا لکم جمع شوي تاسو، یا جمعوا لکم تاسو ته جمعواري کړې ده، نو شیان سلا هر شی ټول کړي. فخشوهم نو تاسو د هغې نه ویرېږئ. فزادهم ایمانا نو دا خبرې د دې ایمان ډېر که. وقالو ویلې حسبنا الله ونعم الوکیل، موږ ته کافي دی الله او هغه ښه کار سمولو والا دی. نو د نوره قصه خو نه کړه، قصه خو درته ما وکړه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، نو دوی را واپس شو د بدر صغرا نه د الله د فضل سره او مهربانۍ سره. لم یمسسهم سوء، دوی ته هېڅ تکلیف ونه رسېده. واتبعوا رضوان الله، دوی روان شو د الله رضا پسې. والله الله ذو فضل عظیم، د لوی فضل او د مهربانۍ خاوند دی. د الله فضل سره بیرته راغله او نعمت سره راغله، الله هم ته خوشحاله، د الله حکم هم تعمیل کړ، د رسول الله ملګرتیا هم وکړه او ګټه یې وکړه. اوس هغه سړی چې راغلی او ګرځېده، نو ویې ویل انما یقینا ذلکم الشیطان، دا شیطان یخوف اولیاءه، دی ډاروي خپل ملګري. الله ملګري ډاروی نه شي. همدغونه څوک خبیث پلیت یې هغه به ډارېږي، خپل ملګري ډاروي. او یا عبارت په حذف د مفعول سره دی، یعنی یخوفکم، تاسو یری اولیاءه د خپلو ملګرو نه. یخوف یعنی یخوفکم، تاسو یری د خپلو ملګرو نه. عبارت په حذف د مفعول سره، یخوفکم اولیاءه، تاسو یری د خپلو دوستانو نه. فلا تخافوهم، نو مه یریږئ تاسو د دوی نه. وخافونه ما نه ویریږئ. ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان یې. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، او غمجن دي نه کی تا هغه خلک چې مسارعه کوي، تیزی کوي، مخکې کیږي په کفر کې. انهم دی چې دي لن یضر الله شیئا، الله ته تکلیف رسوی نشي. قرطبي لیکلي دا د یو قوم باره کې نازل شوی و چې مسلمان شوي و بیا بېرته کافر شوي. نبي علیه السلام ډېر خفه شو. او کشاف لیکلي هم الذین نافقوا من المتخلفین، دا د منافقینو په باره کې دی. نو الله ویلی چې کوم خلک کفر کې مسارعه کوي، تیزوالی کوي، مخکې ورته کېږي، ایمان پروا نه کوي، هغه الله ته تاوان نشي رسولی. یرید الله، الله اراده لري، الله یجعل لهم حظا فی الاخره، چې ونه ګرځوي دوی ته څه برخه په آخرت کې. ولهم عذاب عظیم، او دوی ته عذاب دی لوی. که منافقین مبارک کي، نو دا منافقین د الله نه دي خوښ، دوی د نفاق په لاره باندې روان شوي دي او دوی دا کارونه کوي. اصل کې الله یې د آخرت د برخې نه محروموي، نه یو لاره خو به ورته جوړوي. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بېشکه چې کومو خلکو کفر غوره کړی دی د ایمان مقابله کې، لن یضر الله شیئا، دی الله ته د سره څه تاوان رسوی نشي. ولهم عذاب علیم، او دی ته عذاب دی دردناک. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خیر، او ګمان دې نه کوي هغه خلک چې کفر کړی، انما نملي لهم خیر، هغه چې کوم مهلت موږ دی ته ورکوو چې دا مهلت دی ته ښه دی. املا امحال، مهلت ورکول. املا اطالة العمر، عمر ورکول. املا تخلیتهم وشأنهم، یعنی همداسې پرېښودل، څه ورته نه ویل، عذاب نه ورکول. دوی دا نه ګڼي چې دا املا د دوی دپاره بهتره ده، د دوی د نفسونو لانفسهم، د نفسونو دپاره. انما نملي لهم، یقینا موږ دا مهلت دوی ته ورکوو، عمر ورکوو، ډېروي، او غرض نه کوو ورسره لیزدادو اسما، دوی دپاره چې ګناه ډېره کړي. ولهم عذاب مهین، او دوی دپاره عذاب دی سپکوونکی په آخرت کې. ما کان الله، نه دی الله لیذر المؤمنین، چې پرېږدي مؤمنان، علی ما په هغه حالت باندې انتم علیه چې تاسو پې یئ،
ګورئ یعنې دا شکست چې په احد کې وشو د دې فلسفه دا ده چې الله په دغه حالت باندې تاسو نه پرېږدي چې مسلمانانو منافقان سره ګډ وډ چې کله منافقین او مؤمنان سره ګډ وډي دغه وخت کې الله مؤمنان ته فتح هم نه ورکوي تر څو یې بېل کړي نه وي په دې حالت الله تاسو نه پرېږدي حتی یمیز الخبیث من الطیب تر دې پورې چې خبیث د پاک نه جدا نه کړي منافق د مسلمان نه لرې نه کړي په دې یو سوال پیدا کېده خو چې الله د خلکو ته وایي که نه چې فلانې منافق دی بس واضحه به شي دون امتحانونو څه ضرورت دی وایي نه دا د الله طریقه نه ده وی فرمایل وما کان الله نه دی الله لیطلعکم علی الغیب چې تاسو ته اطلاع درکړي په غیب دا یو غیبي کار دی چا کې ایمان شته چا کې نشته دا خبرې الله تاسو ته نه ښیي دا به په ازمایښونو کې معلومیږي ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء لیکن الله غوره کوي د خپلو پیغمبرانو نه چاته اراده وشي او په پیغمبرانو کې ځینې پیغمبرانو ته ځینې منافقین الله پاک ښیي او نبی علیه السلام ته هم ځینې منافقین الله پاک ښودلي خو دا د الله اټله قاعده او سیستم دا نه دی که د الله اراده وشوه خپل بعض پیغمبرانو ته به بعض منافقین وښیي او رسول الله ته هم ښودلي فامنوا بالله ورسوله نو تاسو ایمان راوړئ په الله او د هغه په پیغمبرانو وان تؤمنوا وتتقوا او که تاسو ایمان راوړئ او د تقوا لار غوره کوئ فلکم اجر عظیم نو تاسو ته شته اجر ستر اوس ګورئ ښه صحابو ته به یې ښولي چې دا منافقان دي اوس موږ ته به یې څنګه ښودل اوس خو وحی نه کته کېږي دا قیامت پورې الله دا طریقه جوړه کړې چې منافق د مسلمان نه په امتحان کې بیلی څو کافران سره ودرېده کافران ملګرتیا وکړه د هغې په کامیابۍ خوشحال شو اسلامي مبارزه اسلامي جدوجهد سره دلچسپي نه وه همدا منافق قیامت پورې د الله هم دا طریقه کېښوده هلته به الله پیغمبر ته ښودلي وی نو اوس به موږ ته چا ښودل موږ نه زر کاله مخکې به چا ښودل خو دا خو ترتیب الله دا دی څوک د کفر او اسلام په جنګ کې د خیر او د شر په جنګ کې د نیکۍ او د بدۍ په جنګ کې د چا زور کافر طرف دی ملګرتیا کافر طرف دی کوټه کې او ټوپکې د کافر دپاره چلیږي ژبه یې د کافر دپاره چلیږي مرسته د کافر کوي د کافر په کامیابۍ خوشحالیږي د مسلمان په کامیابۍ خفه کېږي بس همدا منافق دی نو منافق خو څه لکۍ نه لکۍ کېدی د ده به شوی خو لکۍ خو نه کېږي همدغه منافق دی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم ګمان دی نه کوي هغه خلک چې بخل کوي په هغه مال کې چې الله ورته ورکړی د خپل د فضل نه په هغه شي کې چې الله ورته د خپل د فضل نه ورکړی هغوی د دا ګمان نه کوي چې د دوی دا بخل هو خیر لهم دا دوی دپاره ښه دی بل هو شر لهم بلکې دا دوی ته شر دی سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه زر دا چې توق به کړلی شي د دوی د غاړې توق به شي هغه څه چې دوی بخل پې کړی یوم القیامت د قیامت په ورځ توق نه یو مطلب دا کېدی شي چې دا مال الله پاک واخلي او توق کړي سیطوقون ما بخلوا به کوم شي باندې چې دوی بخل کړی چې هغه به دوی باندې توق کړی شي دا توق شي په غاړه کې واچولی شي دروند شي او غاړه کې پروت وي وګرځي ورسره یو معنا ده یا دا د مارانو په شکل کې شي هغه مارانې په غاړه کې توق شي او چې هر ځای کې دغه مار زړه کېږي ټک ورکوي او د توق معنا دا هم کېدی شي چې دا مال به د دوی په غاړو کې توق شي ورته وایي چې اوس یې زکات ورکوي ځئ نو په غاړه کې به توق لعنت پروت وي هغه وخت کې څوک زکات څه کوي ولله میراث السماوات والارض او الله لره د میراث د اسمانونو د ځمکو او اسمانونو ټول شیان اخر ما الله ته پاتې کېږي تا سره چې دا کم شی دی دا عریضي الله تا ته د یو څو ورځ دپاره درکړی نو دو کې زکات ورکوه عشر ورکوه د غریب یتیم مسکین حق پکې ورکوه والله بما تعملون خبیر الله ستاسو عملونو باندې خبردار دی لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء یقینا الله اوریدلی دا خلکو خبره چې هغوی وایي الله فقیر دی موږ غنیان یو دا یهودیان دې صورت کې خو موږ ویلي چې د یهودو په روش باندې بحث کېږي
د هغې په غلطیو باندې ګرفت کېږي چې مسلمانان د هغې نه ځان وساتي. یهودیانو ته به چې چا ویلې د پلاني ته څه شی ورکړه دا مسکین دی، دا چا ویلې چې ورکړو؟ الله ویلي دي. وایي الله خپله غریب دی. چې د انفاق آیاتونه به نازل شو نو ویلې به الله غریب دی، موږ مالدار یو، الله موږ ته وایي چې ورکوي. داسې خبیثه په چا یې زړه نه خوږېد. الله وایي سنکتب ما قالو، زر ده چې موږ به ولیکو دوی چې څه وایي. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، او دوی چې انبیا په ناحقه وجلي ابه مو لیکو. ونقول، او موږ به ووایو ذوقوا عذاب الحریق، وسکئ د سوځېدو عذاب. دا به زه عذاب ته دننه کوم چې دا خبرې کوي. الله سره شی ډېر دي. الله خو بندګانو باندې امتحان کوي. دنیا خو د امتحان دپاره ده. الله بندګانو باندې امتحان کوي چې دا مالدار د غریب سره مرسته کوي که نه کوي. د دې خو دا معنا نه ده چې الله غریب دی او ته مالدار یې تا ته وایي چې ته یې ورکړه. ذلک بما قدمت ایدیکم وان الله لیس بظلام للعبید. ورته به وایي د سوځېدو د عذاب وسکئ، او دا عذاب په وجه د هغو ګناهونو دی، په وجه د هغه کارونه دی چې ستاسو لاسونو مخکې لیکلي، او په دې ځان پوه کوي چې الله چې دی په بندګانو باندې ظلم کوونکی نه دی. الذین، دا یهودیان هغه خلک دي، قالو چې وایي ان الله بشک الله عهد الینا، عهد کړی دی موږ ته، امر کړی دی موږ ته، حکم کړی دی موږ ته. الله نؤمن لرسول، چې موږ ایمان رانوړو په یو پیغمبر، حتی تر دې پورې یأتینا بقربان، چې موږ ته هغه وړاندې کړي قرباني. تأکله النار، داسې قرباني چې اور یې وخوري. دی نبی علیه السلام ته ویلې چې ګوره ته وایې زه پیغمبر یم، موږ خو اهل کتاب. نو کعب ابن اشرف، مالک ابن سیف، وهب ابن یهوذا، فنحاس ابن عزورا، دا نبی علیه السلام ته راغله، ورته ویلې چې موږ ته خو دا ویل شوي چې د هغه پیغمبر پیغمبري به منئ چې قرباني وکړي، د اسمان نه اور راشي، بره نه اور راشي، هغه قرباني وخوري، جګی کړي. نو تا خو دا معجزه پیش کړې نه ده. نو الله وایي دا هغه خلک دي چې دی وایي موږ ته عهد شوی د الله د خوا نه چې ایمان رانوړو په یو پیغمبر تر دې پورې چې هغه موږ ته وړاندې کړي قرباني چې اور یې وخوري. قل، ته ورته ووایه قد جاءکم رسول من قبلي، یقینا تاسو ته راغلي وو پیغمبران زمانه مخکې، بالبینات، څرګندو معجزو سره، وبالذي قلتم، او په هغه څه چې تاسو یې وایې، تاسو چې دا وایې قرباني وکړي اور یې وخوري، دام هغه یې کړي. فلم قتلتموهم، نو تاسو ولې هغه ووژل؟ ان کنتم صادقین، که تاسو په دې خپله خبره کې ریښتوني یئ. فإن کذبوک، که دی تا ته دروغجن وایي پیغمبره، فقد کذب رسول من قبلک، نو یقینا دی تکذیب شوی دی د پیغمبرانو ستانه مخکې. نو دا نوې خبره نه ده، ستانه مخکې د پیغمبرانو تکذیب شوی، خلکو ورته دروغجن ویلي. جاءوا بالبینات، هغې راغلي وو د څرګندو معجزو سره، والزبر، او د صحیفو سره، والکتاب المنیر، او د روښانه کتاب سره لکه تورات او انجیل. دا خبره خو شوه. دې یو جواب خدا دی چې الله نبی علیه السلام هغه معجزه نه ورکوله چې خلک یې فرمایش وکړي. دا د الله قاعده وه. ځکه چې خلک د کومې معجزې فرمایش وکړي، الله وایي هغه زه اجرا کړم، د هغې نه پس بیا عذاب راولم چې بیا څوک ونه مني. صحیح؟ نو فرمایشي معجزه خو بنده وه. دومه دا مسله چې همدغه خبره چې دی وایي چې موږ ته دا عهد شوی و چې هغه پیغمبر به منئ چې قرباني وکړي، اور یې جګه کړي. ښه، دا د دې په دې کتابونو کې شته او که نه شته؟ مولانا مودودي تفهیم القرآن کې د دې پوره وضاحت کړی د هغې د کتابونو نه. هغه وایي دا نشته، دا دروغ ویل. ګورئ، بایبل کې لیکل شوي چې د قربانۍ د قبولیت نښه دا ده چې یو غیبي اور به یې وخوري. قضات په کتاب کې دا ویل، 21 نمبر آیت کې. او دا هم ذکر دي چې کله کله به کوم پیغمبر سوختنی قرباني کوله او اور به خوړله. احبار او تواریخ کې راغلي.
خو مقدسه کتابونو کې دا نشته چې دا د نبوت د صداقت نښه ده. نه، دا دی چې د قربانۍ د قبولیت نښه ده د جوړې وکړي. او دا دی چې کله کله به ځینې پیغمبرانو همدغسې قرباني کوله، او دا پکې نشته چې دا د چا د پیغمبري او د نبوت د صداقت نښه ده. دا دی دروغ ویل. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس سکونکی دی د مزې د مرګ. وانما توفون اجورکم یوم القیامه، او یقینا تاسو ته پوره درکول کیږي ستاسو د عملونو بدلې، ستاسو اجرونه د قیامت په ورځ. ان خیرا فخیرا وان شرا فشر، که ښه عملو ښه جزا به وي، که بد عملو بده جزا به. فمن زحزح عن النار، نو هغه سړی چې لرې کړی شو، ابعده لرې کړی شو، عن النار د اور نه، ادخل الجنه او داخل کړی شو جنت ته، فقط فاز، یقینا نو هغه کامیاب شو. اصله کامیابي همدا چې سړی جنت ته لاړ شي او جهنم نه بچي. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، او نه دی دا لږ ژوند چې د دنیا ژوند دی مګر سامان د دوکې. د دنیا په دې ژوند کې سړی دوکه کېږي، باغونه وګوري، ګاډي وګوري، تیارې وګوري، بازارونه وګوري، مارکیټونه وګوري، هغه وایي چې نه ده، خو همدا ده. دا متاع الغرور دی، انسان په دوکه کې اچي. دا ټول شیان ښه دي خو دا عارضي دي. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، ای مسلمانانو خامخا تاسو به وازمایل شئ، په تاسو باندې وازمایش وشي، تاسو په مالونو کې مو، تاسو په نفسونو کې. د نفس ازمایش شهادت دی او جهاد دی، منډه ده، مبارزه ده، جدوجهد دی د الله په لار کې. او د مال جدوجهد هم همدا دی چې دا مال د الله په لار کې ورکړي، یتیم ته، مسکین ته، فقیر ته، د دین د غلبې او د دین د اشاعت او د دین د سربلندۍ په لار کې ورکړي. تاسو به وازمایلی شئ. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، او خامخا به واورئ د هغه کسانو نه چې ستاسو نه مخکې هغوی ته کتاب ورکول شوی و. ومن الذين اشرکوا، او د مشرکانو نه به واورئ اذن کثیره، ناکاره خبرې ډېرې، تکلیف رسونکې خبرې ډېرې. مفسرون لیکلي الطعن فی الدین وحجاء النبي، ستاسو دین باندې به اعتراضات وکړي، نبی علیه السلام پسې به بدې ردې خبرې ووایي. وان تصبروا که صبر وکړئ، وتتقوا او د تقوا روش غوره کړئ، فإن ذلك من عزم الامور، یقینا دا چې دی تقوا او صبر د هغو امورو نه ده چې هغې عزم کول او د هغې اراده کول واجب دی چې دا تاسو باید وکړئ. یعنې تاسو ورخطا کېږئ، ما کلک ودرئ.